السلام علیکم ګران کتونکو، زه د خپل پیج د حواله پشین سید نفیشا دار څخه هیله کوم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحاله بایست. ګران کتونکو، زما د ویډیو مقصد دا دی، دا کوم ویلچران چې تاسې وینئ دا موږ له خلکو راستولی دي چې دا ویلچر دی هغه موږ له راستولی دي چې موږ ورته وویلې چې یو سپین ږیری دی چې هغه ډېر په تکلیف دی، د ده تعلق چې دی د سمالۍ سره دی. دا ویلچر د هغه دپاره دی چې سمه دغه راستولی دي. زه شکریه ادا کوم. دغه ویلچر چې دی ډاکټر رمضان آغا چې موږ له راستولی دي، دا چې دی دا په نګانه کې یو زنانه ده چې د هغې دپاره دی چې موږ ورته وویلی چې د موږ له ویلچر راواستوي. زه د ډاکټر رمضان آغا شکریه ادا کوم. دغه ویلچر چې دی دا موږ ته د ډاکټر نسیم د ګلۍ سره پر مین روډ باندې یو ځوان راکوي. دا د خانوزي والا د او دغه کوم ویلچر چې دی دغه په کوټه کې یو معذور کوچنی ده، د هغې دپاره دی. دا مې ځوان راستولی دی چې زما سره نوم ییر دی. او دا کوم موټرسایکل چې دی تاسې وینئ دا په بیټرۍ چې کوم موټرسایکل چلیږي معذورانو دپاره دی. دغه موږ له په اتراټ کې یو ورځ رپورټ جوړ کړي چې هغه یو معذور و، د هغه دپاره مې ویلچر پیدا کړي. بیا د موږ سره د شوکت اډه کې هاشم خان کاکړ چې د تعلق د نوآباد سره دی، نو ده ماته ویل چې دا ګاډۍ د موږ سره ولاړه ده، زه دا سړي ته ورکوم چې دا کوم په اتراټ کې معذور دی، نو دا ګاډۍ د هغه دپاره راستولې ده. نو دا ما مقصد دا دی چې زه تاسې ته درخواست کوم چې تاسې دا چې دی دا په یوز کې دی، دا چې دی دا یوز کې دی. نو که تاسې سره په کورو کې کوم ویلچران پراته دي هغه موږ له راواستوو، موږ به یې ورکړو. اوس دا کوم د نګانه چې ده دا هم زنانه ده، او دا په خانوزۍ چې کوم ده دا هم زنانه ده. نو موږ مجبور یو چې کوم ویډیو جوړوو چې خلک تنقید کوي وایي تاسې زنانې ویډیو ولې جوړوئ، نو تاسې موږ له ویلچران راواستوئ، نو موږ بیا د ویډیو په صورت ګڼي. اوس دغه مورکۍ چې کوم د خانوزۍ د نګانو څه ده دا معذوره ده، غریبه، نو موږ ویډیو نه ده جوړه کړې چې موږ پاس کړی دي. ولې موږ چاته وویل یو سړی موږ ټلیفون وکړي چې زه ویلچر درکوم دا ورکړه. اوس دغه کوم دا ویلچر چې دی دا هم د نګانو ده چې هغه هم ښځه ده، نو د هغه د ویډیو موږ نه ده جوړه کړې. نو موږ دا خلکو راواستول، موږ چاته ووایو خواست وکړو. نو تاسې زما د ویډیو مقصد هم د هغه دی که تاسې موږ له ویلچران نه یو ګز موږ ویډیو جوړوو نه چې موږ بیا ښکاره کوو. اوس یو زنانه ده په تکلیف چې هغه ویلچر غواړي، نو هغه دپاره به خامخا موږ ویډیو شروع. نو چې موږ سره ویلچر نه موږ د کومې خوا کړو، یو دانه چې دی په 14-15,000 په 16,000 روپیا دی، نو زه د کومه خوا کړم؟ علاقه غټه ده، پښین دي، معذوران بیخي ډېر دي. نو تاسې درخواست کوم که تاسې په کورو کې چې کوم ویلچران ولاړ دي د موږ سره رابطه وکړي. دا زما پر شیشه پر سکرین باندې زما نمبر دی، موږ سره ټلیفون رابطه وکړي، موږ یې راواستوو. موږ چې کوم ځای معذوران وو موږ سره رابطې ډېرې کړي، نو موږ هغو ته ورسو. اوس ما ته راکړئ په اجازت، د خدای په امان. چې ورته ګران ومه هغه پورې وخندل، څیرې مې ګریوان زه ولس یار پر غرونو ګرځمه، څیرې مې ګریوان زه ولس یار پر غرونو ګرځمه، داسې لیونی سوم لیونو را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، کله چې غریب سوم خپل پردو را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، څیرې مې ګریوان زه ولس یار پر غرونو ګرځمه، څیرې مې ګریوان زه ولس یار پر غرونو ګرځمه، داسې لیونی سوم لیونو را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، کله چې غریب سوم خپل پردو را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، ډېر چې ورته ګران ومه هغه را پورې وخندل، ډېر
چې ورته ګران وما ډیر چې ورته ګران وما هغه پورې وخندل